چې دې خلکو به څه حالي دا کوم خلک چې مور پلار یې په عذاب کړي دي او د دې دا مطلب دی چې ما ته خو څه ویلی نه شي د صحیح خبره چې ده ته څه مخامخ ویلی نه شي ځکه چې یېرېږي ترې هغه رب به د دې مور پلار د زړونه نه او بل دې بدعمله ته دا ویل غواړي چې کله د یو بچي نه مور پلار یېرېږو که نه پوه شه چې دا ډېر بدترین اولاد دی بدترین اولاد هغه دی چې مور پلار ته یېرېږي چې دا دومره بد اخلاقه دی د ده پته نه لګي کیدای شي به موږ ګزار وکړي کیدای شي موږ ته کنځلي وکړي کیدای شي موږ د دې کور نه وشړو ته دې نه خپل صفت کوي نه دې ځان ته کره کېږي ها په خپل دا صفت بیان کړه چې ته بدترین انسان یې چې مور پلار تا نه